السلام علیکم. په پېښور کلیک کې درته هرکلی وي. نن زه تاسو ته د کبرجن او د یو مغرور کیسه کوم. وړه غونده کې کیسه ده خو ډېره د عبرت نه ډکه ده. ضرور یې واورئ. یو ورځ یو میرمنه د خپل خاوند سره په ډوډۍ ناسته وه. یو فقیر راغی او د دې دروازه یې وټکوله. ښځې غوښتل چې فقیر ته څه ناڅه ډوډۍ یوسي. اما د هغې خاوند منع شو. جر او بحث شو تر دې چې خبره طلاق ته ورسېده. طلاق یې ورکړو. څو کاله تېر شو. ښځې بل مېړه وکړو. یوه ورځ ښځه له خپل د دویم خاوند سره ډوډۍ خوري چې فقیر د دوی دروازه ووهله. سړي دروازه ورخلاصه کړه. ګوري چې فقیر دی او د غذا ضرورت لري. سړي کور ته راغی او مېرمنې ته یې د ډوډۍ وروړلو امر وکړ. ښځه هم فوراً فقیر ته غذا یوړه. اما کله چې کور ته راغله نو سترګې یې د اوښکو ډکې وې. خاوند یې د ژړا د وجې پوښتنه ترې وکړه. مېرمنې ورته وویل کوم فقیر چې په دروازه کې ولاړ دی هغه زما پخوانی خاوند دی. سړي خپلې مېرمنه په غېږ کې ونیوه او ورته یې وویل زه هماغه فقیر یم ستا د مېړه دروازې ته راغلی وم. وخت په یو محل نه پاتې کېږي. بس الله تعالی مو له کبر او د غرور نه وساتي. امین ثم امین. امید لرم چې دا ویډیو به مو خوښ شوي نو دا ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. د ثواب په خاطر، د صدقه جاریې په خاطر. کېدای شي د دې خبرو سره چا نه چا باندې اثر وشي. د راتلونکي ویډیو دپاره زه تاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.